نو تاسو څنګه کولی شئ د امریکا هیواد تحصیلي ویزه تاسو ترلاسه کړئ چې اوس په داسې یو قانوني برنامه باندې موږ غږیږو دلته چې په دغه برنامه کې تاسو کولی شئ د امریکا هیواد تحصیلي ویزه تاسو قانوني ډول تاسو ترلاسه کړئ د ټرمپ د راتلو څخه وروسته څومره تغییر او تبدیلیانې چې راغلي دي هغوی همیش د غیر قانوني مهاجرینو په اړه هغوی غږېدلي دي او دا چې کوم څوک سکیجول شوي دي د ډیپورټ دپاره نو هغوی غیر قانوني هغه مهاجرین دي چې هغوی غیر قانوني ډول هلته ژوند کوو هلته هغوی انډاکومنټډ وو هغو سره ډاکومنټ نه و او بل هغه بارډرونه چې کوم یو دي هغه بارډرونه یې بند کړي دي چې هلته غیر قانوني ډول مهاجرین دننه راتلل نو په هغې کې افغانان خو داسې فکر وکړو چې ډېر کم خصوصا ټول د ساوت امریکا څخه دغسې کسان وو اوس راځو موږ په دغه ویډیو کې د سکالرشپونو په اړه موږ غږیږو چې داسې سکالرشپ په اړه تاسو سره زه معلومات درکوم چې دا فلی فنډډ سکالرشپ ده نو په دې کې هر څوک کولی شي چې ثبت نام وکړي په دې کې خو هغه کوم شرایط چې تاسو سره په دغه ویډیو کې شریکوم که چېرته دغه شرایطو سره تاسو برابر واوسئ نو تاسو کولی شئ چې دغه سکالرشپونه تاسو ترلاسه کړئ نو لکه څنګه چې تاسو ته معلومات دی چې دا د امریکا هیواد فل برایټ سکالرشپونه دي چې دلته هر کال ډېر خلک ځي هم نو خصوصا زه چې کله په افغانستان کې وم زما د پوهنتون څخه 2 استادان زمونږ هلته لاړه او همدارنګه زما یو بل ملګری و نو هغه چې کله د پوهنتون څخه فارغه شو د هغې څخه نو ماستري دپاره هغې اپلای وکړه نو خپله مکمل هر څه ټول پروسس یې خپله کړی و چې فاینلي یو ورځ یې ماته زنګ ووهه چې زه په امریکا کې یم او د فل برایټ سکالرشپ ما ترلاسه کړم نو دا هغه برنامه ده چې د دې په اړه هر څوک له تاسو څخه تاسې معلومات لرئ د دې په اړه مکمل تاسې خبر یاستئ خو خبره دا ده چې دغه سکالرشپ به تاسې ترلاسه کوئ څنګه نو د دې ثبت نام کله شروع کیږي نو مهمه خبره دا ده چې مخکې نه مخکې تاسې مخکې له دې څخه چې د دوی هغه پورټل اوپن کیږي مخکې نه تاسو سره معلومات واوسي معلومات تاسو سره وي چې کله څنګه پورټل اوپن شو لومړنی هغه اپلیکینټ تاسې واوسئ چې تاسې ورته ثبت نام وکړئ او ستاسو ډاکومنټ دوی ته ورسیږي نو نن راځو په دغه ویډیو کې همدې باندې غږیږو چې د دې اپلیکیشن کله خلاصیږي ډیډلاین کله ده او څوک کولی شي چې دې ته اپلای وکړي څه ډول اپلای کیږي نو کم اسنادونه پکار دي او دغه اسنادونه موږ تاسې څنګه برابر کړو ځکه چې بعضې اسنادونه داسې وي چې مخکې نه مخکې باید تاسې خبر واوسئ چې هغه اسنادونه تاسې ورته برابر کړئ چې څنګه د دې اپلیکیشن پورټل خلاصیږي بیا رایډ اوی تاسې اپلای وکولی شئ نو د دې هغه شرایط دا دي چې لومړی باید تاسې د پوهنتون څخه فارغ شوي باید واوسئ اول مخکې له دې څخه چې زه راشم د هغې ته د دې شرایطو ته راشم نو دغه چې اوس دغه کوم اپلیکیشن اوپن کیږي دا د 2026 او 2027 لپاره ده نو ښه خبر دا ده چې مخکې نه چې تر څو دا شروع کیږي تاسو سره زه خبر شریک کړم نو د دې پورټل چې دا د مارچ په میاشت کې اوپن کیږي بیا تاسو کولی شئ چې تاسو ثبت نام وکړئ خو همدا اوس نه تاسو په ډاکومنټ باندې تاسو کار وکړئ چې هغه اسنادونه تاسو برابر کړئ نو اسنادونه لومړی باید تاسو د پوهنتون څخه فارغ شوي واوسئ تاسو باید ډیګري تاسو ولرئ او همدارنګه تاسو آیلټس او ټوفل باید تاسو ولرئ ځکه چې هر یو سکالرشپ ته چې تاسو اپلای کول غواړئ نو دغه آیلټس او ټوفل د خارجي پوهنتونونو لپاره هر یو ته دا پکار وي نو که څوک ټوفل لري نو د دې هغې منیمم سکور چې کوم یو دي هغه 9 دي د هغه منیمم 9 دي که چېرته 9 څخه ډېر لري ښه خبره ده که څوک ټوفل لري یا په ټوفل کې امتحان ورکول غواړي هغې منیمم سکور چې کوم یو دي هغه 6.5 دي له دې څخه باید تاسې سکور باید کم نه وي او همدارنګه تاسې باید یو نریټیو لیټر باید تاسې ولیکئ نو نریټیو لیټر نه مطلب څه شی ده نریټیو لیټر نه مطلب دا ده چې تاسې څه لوستل غواړئ ولې لوستل غواړئ او دغه ستاسو مسلک سره څه تړاو لري نو دا به مکمل هر څه ډسکرپشن سره به تاسې دغه جوړوئ او همدارنګه یو پرسنل سټیټمنټ پکار ده چې په پرسنل سټیټمنټ کې ستاسو لاسته راوړنه څه شی ده او همدارنګه ستاسو آینده پلان څه شی ده
ځکه چې دا داسې سکالرشپونه دي چې دلته مکمل ډول هر څه دا شیان غواړي چې یو په یو ګورئ ما تاسو سره تشریح کړه چې د پوهنتون څخه فارغ شوي واوسئ باید آیلټس یا ټافل باید تاسې ولرئ نریټیو لیټر باید تاسې جوړ کړئ پرسنل سټیټمنټ باید تاسې جوړ کړئ چې ستاسو لاسته راوړنې په هغې کې ټول مکمل ذکر کیږي او همدارنګه ستاسو آینده پلان په هغې کې ذکر کیږي او ستاسې ټرانسکریپټ باید تاسې ولرئ او همدارنګه لیټرز اف ریکمنډیشن باید تاسې ولرئ. نو لیټرز اف ریکمنډیشن 3 دانې لیټرز اف ریکمنډیشن په دې کې پکار دي چې دا د اکاډمیک ادارو څخه او همدارنګه ستاسو د په کوم ځای کې چې تاسې وظیفه ترسره کړې ده د هغه ځای څخه تاسو ته پکار ده. یو به تاسې د وظیفې ځای څخه تاسې واخلئ او 2 دانې به تاسې د اکاډمیک سنټر څخه تاسې واخلئ. د کوم پوهنتون څخه چې تاسې فارغ شوي یاستئ نو 2 دانې ریکمنډیشن لیټر تاسې هغه ځای نه واخلئ او یو د وظیفې نه تاسې واخلئ. او همدارنګه یو ریزیومې پکار ده چې یو سټنډرډ ریزیومې باید تاسې جوړ کړئ چې په ریزیومې کې ریزیومې باید د 2 پیجز څخه ډیر نه وي. نو دا دي مکمل هغه ریکوایرمنټس دي چې همدغه ریکوایرمنټ که چیرته تاسې کوم څوک همدا اوس نه برابر یاستئ تاسې لرئ ښه خبر ده. کوم څوک چې نه لري نو همدا اوس نه دغه مکمل دغه ریکوایرمنټ سره ځانونه برابر کړي نو چې تر څو چې څنګه په مارچ میاشت کې د دې پورټل اوپن کیږي بیا به تاسې پورټل به تاسې ډکوئ او دغه کوم ډاکومنټ چې ما تاسو ته وویل دا به تاسې مخکې نه مخکې برابر کړي اوسیږي او همدارنګه که چا ټاپه کړي نه وي دغه اسنادونه تاسې وزارت خارجه کې باید تاسې ټاپه کوئ نو دا به ټول یو ځای کوي او بیا هغې نه وروسته به رایډ اوې تاسې اپلای وکړئ. نو په دغه طریقه باندې بیا تاسې کولی شئ چې امریکا ته لاړ شئ او د امریکا هیواد تحصیلي ویزه تاسې لاسته راوړئ. نو دا یو داسې ویزه ده چې ټولو ته دا معلومات دی چې هر کال ډیر افغانان په دغه ویزه باندې امریکا ته ځي او د امریکا ویزه ترلاسه کوي. نو د دې هغه پورټل او مکمل د دې هغه لینکونه ټول همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو سره زه شریکوم. نو هر هغه څوک چې دغه ویډیو په یوټیوب کې ګوري نو کولی شي چې د ویډیو ډسکرپشن ته لاړ شي هلته لینک موجود ده. نو کوم څوک چې دغه ویډیو په ټیک ټاک کې او همدارنګه په انسټاګرام او په فیسبوک کې ګوري نو دوی کولی شي چې زما یوټیوب ته لاړ شي او هلته هر څه نورې برنامې هم هلته وجود لري نو هغوی کولی شي چې د هر یو برنامې څخه هلته مستفید شي او دغه هر یو برنامه هلته تعقیب کړي. نو دا په یاد ولرئ چې مارچ میاشت کې د دې اپلیکیشن شروع کیږي او جون په 2 تاریخ په دوشنبه ورځ باندې نو د دې بیا ډیډلاین ده بیا د دې بیا تاریخ فرض مثال بیا تاریخ څخه اوړي بیا هغې نه وروسته بیا تاسې ثبت نام نشئ کولی.